السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولر. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا څنګه کولی شئ سنگل پیز موټر ته کپسټر نصب او کنیکشن کوي او څنګه کولی شئ سنگل پیز موټر فارورډ او ریورس یعنی پخی او چپ طرفو دواړو طرفونو باندې وچلوئ. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم سره د ویرینګ کنیکشن او ډایګرام. نو دوستانو دا ویډیو مسکپ کوئ تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. مثلا دوستانو زموږ سره یو سنگل پیز موټر دی چې د دې څخه څلور تارونه بهر ته راوتلي دي. د دغې څلورو تارونو څخه دوه تارونه دوستانو کپسټر ته نصب او کنیکشن کیږي چې یو د رننګ دی او بل د سٹارټینګ او باقی دوه تارونه د رننګ او سٹارټینګ دا یو ځای کوو. دې ته دوستانو کامن تار ویل کیږي. د دې څخه وروسته د موټر ته دوستانو د پاور ورکولو لپاره د فازا یو ام سی بی بریکر نصب او کنیکشن کوو. د ام سی بی بریکر څخه دوستانو نیوټرل تار او دا ډایرکټ دوستانو دغه کامن تار چې د رننګ او سٹارټینګ تار دی د دې سره یو ځای نصب او کنیکشن کوو. او دوهم تار دوستانو دا د ام سی بی بریکر چې دا فاز دی دا د کپسټر او د رننګ تار سره دوستانو چې د سره د کپسټر تار نصب شوی دی د دې سره نصب او کنیکشن کوو. نو اول دوستانو تاسو څنګه کولی شئ د موټر دننه په داخل کې چې کوم کویل نه دي چې دا څلور تارونه تراوتی دا څنګه معلومولی شئ چې کوم دوه تارونه د رننګ دي او کوم دوه تارونه دوستانو دا د سٹارټینګ دي. د دې د معلومولو لپاره دوستانو تاسو به یو ډیجیټل او ملټي میټر راوالئ او د دې انتخاب صوبه دوستانو تاسو په کنټینیټیو باندې انتخاب کوي او د دې څخه وروسته به دوستانو تاسو د دواړو جوړه تارونو د اوم ریزسټنس چیک کوي. د کومې جوړې اوم ریزسټنس چې دا زیاتو دوستانو نو هغه به د سٹارټینګ کویل نه وي او د کومې جوړې دوستانو د اوم ریزسټنس چې کم و دا به د رننګ کویلونه وي. نو دلته دوستانو مثلا زمونږ د رننګ کویلونو جوړه چې د دوستانو دا سره ده او د سٹارټینګ کویلونو جوړه دوستانو دا زیړه ده. نو دوستانو دلته یو زیړ او یو سور کنیکشن کوو چې دې ته کامن تار ویل کیږي او یو د رننګ او یو د سٹارټینګ چې سور او زیړ دی دا کپسټر سره نصب او کنیکشن کوو. د دې څخه وروسته د دوه پوله ام سی بی بریکر څخه دوستانو نیوټرل تار چې دا د کامن سره یو ځای کوو او فاز تار چې دی دوستانو د رننګ تار چې دا سور تار دی او د سره کپسټر تار نصب شوی دی د دې سره نصب او کنیکشن کوو. او د کنیکشن کېدو څخه وروسته دوه پوله ام سی بی بریکر دا ان کوونو موټر به دوستانو په نورمال ډول باندې چلیږي. نو دوستانو کله کوم غواړو د موټر د رننګ ډایرکشن بدل کو د چلیدو نو تاسو به دوستانو د کامن تارونو څخه یعنی د مین تارونو څخه چې رننګ او سٹارټینګ دي د دې څخه به دوستانو تاسو د سٹارټینګ تار لري کوي او هم به دوستانو تاسو د کپسټر څخه سٹارټینګ تار لري کوي. کوم د سٹارټینګ تار چې دوستانو تاسو کپسټر ته نصب کړی وي هغه به دوستانو د کامن تار سره یو ځای کوي او کوم تار چې دوستانو د سٹارټینګ تاسو چې د کامن تار سره نصب کړی وي هغه به دوستانو تاسو د تار سره نصب او کنیکشن کوي. د دې نه وروسته دوستانو تاسو د تفاور ورکوي او ام سی بی بریکر به دوستانو تاسو آن کوي. نو د آن کېدو څخه وروسته بیا دوستانو تاسو موټر پر یوه توګه په نورمال ډول باندې چلیږي. نو دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کوي او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ. نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوې در سره لایک او شیر کړئ د خپل ملګرو سره ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.